اسمانو تزم المبر لا مكان دی نازول ای هاشمی نبی سلطان دی اسمانو تزم المبر لا مكان دی نازول ای هاشمی نبی سلطان دی نازول ای هاشمی نبی سلطان دی وعالمي إنسانيت لرا رهبار وطولي دا إنسو جز دا پیغمبار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنت ته د تلو لارې. درنو اوریدونکو، د الله رب العزت په ربوبیت او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په رسالت او په اسلام راضي کیدل هغه څه دي چې په دې باندې الله رب العزت د انسان ته د جنت لاره آسانوي. علقمه بن ابي وقاص رحمه الله فرمایي، د ابن ماجه حدیث ده چې ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له ملګري بلال مزني رضی الله تعالی عنه څخه واوریدل چې ویل یې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی، ځینې وخت ستاسې څخه یو تن داسې یوه خبره پر خپله ژبه وایي چې الله رب العزت پرې راضي کیږي او دی په خپل ځان پوه هم نه وي چې دغه خبره یې کوم مقام ته رسوي، او الله رب العزت ورته د قیامت تر ورځې خپله رضا لیکي. او په همدې ډول ځینې وخت ستاسې څخه یو تن داسې خبره پر ژبه وایي چې الله رب العزت پرې خفه کیږي او دی ګمان هم نه کوي چې دغه خبره وی چیرته رسوي، بیا ورته الله رب العزت د قیامت ورځې پورې خپل خفګان لیکي. علقمه رحمه الله فرمایي، لږ فکر وکړه چې ته په خپله ژبه څه وایې. ما چې له کمې ورځې څخه دا حدیث له بلال بن حارث مزني رضی الله تعالی عنه څخه اوریدلی، له هماغې ورځې راهیسې ډېرې خبرې نه کوم، ځکه ځینې وخت د ستاسو د خولې نه داسې یوه خبره وځي چې په هغې باندې الله راضي کیږي او تر قیامت ورځې پورې الله رب العزت تاسو ته خپله رضا لیکي او تاسې به په دې باندې پوه هم نه یئ. خو ځینې وخت ستاسو د خولې نه داسې خبره هم وځي چې په هغې باندې الله رب العزت خفه کیږي، الله ناراضه کیږي او تر قیامت ورځې پورې الله رب العزت تاسو ته خپل خفګان لیکي او تاسو به په هغې باندې هم پوه نه یئ. نو د الله په ربوبیت باندې اقرار کول ښه خبره ده، الله پرې راضي کیږي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په رسالت باندې ښایسته خبره ده، د اقرار کول دې باندې الله راضي کیږي او اسلام باندې راضي کیدل هغه څه دي چې په دې باندې الله راضي کیږي، الله تاسو ته د خپله رضا لیکي. همدارنګه د ابو داود حدیث دی، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د هغه کس لپاره بربادي ده چې خلک په دروغو ویلو سره خندوي، هغه هلاک او برباد دی، هغه هلاک او برباد دی. نن ورځ ډیری داسې کسان شته دی، هغه کسان چې تل لپاره د هغوی عادت مسخري دي، تل لپاره د هغوی عادت استهزا ده او دروغو ویلو سره خلک خندوي، هغوی دې د الله رب العزت نه ویریږي، کنی الله رب العزت به یې په دنیا او په آخرت کې تباه او برباد کړي. همدارنګه درنو اوریدونکو، پر الله رب العزت باندې توکل کول او شرکی تعویزونه نه کول او په هغو باندې پوره یقین نه کول هغه څه دي چې په دې باندې الله رب العزت موږ ته د جنت لاره آسانوي. د مسلم حدیث دی، راوی د حدیث حضرت عمران بن حسین رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل،
يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قالوا ومن هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوکلون. زما د امت 80,000 خلک به له حساب او کتاب پرته جنت ته داخل شي. صحابه و کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې ای د الله رسوله دا خلک څوک دي چې بې حسابه او کتابه جنت ته داخلیږي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل دا هغه خلک دي چې دم و تعویز او بدفالي نه کوي. مراد د دم و تعویز نه شرکی دم او شرکی تعویز دی، یا هغه دم او تعویز دی چې په هغه باندې پوره یقین دوی ساتي چې دا دم او تعویز ماته شفا راکوي، الله نه راکوي. همدارنګه پر بدن داغ نه لګوي او په خپل رب توکل او اعتماد کوي. دا کسان د الله رب العزت د آخرت په ورځ بې حسابه او بې کتابه جنت ته داخلوي. په دې حدیث کې راغلی دی چې د جنتیانو یو صفت دا دی چې دم او تعویز نه کوي، یعنی نورو خلکو ته نه وایي چې هغوی دم کړي، ځکه د هغوی اعتماد او توکل په الله پیاوړی وي. د نورو په وړاندې له عاجز کېدو څخه ځان ساتي، دا ځکه چې په دې ډول الله رب العزت پرته له نورو سره اړیکه پیدا کیږي. بلکل منع په دې حدیث کې نه ده راغلی. دم کولی شئ، تعویز کولی شئ، خو هغه دم او هغه تعویز چې د قرآن او د احادیثو موافق وي، او په دې دم و تعویز به تاسو دا یقین نه ساتئ چې دا دم او تعویز ماته شفا راکوي. دا یو وسیله ده، اصلي شافي چې دی الله دی. د ترمیزي حدیث دی. مغیره بن شعبه رضی الله تعالی عنه فرمایی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چا چې پر بدن داغ ولګوه یا یې دم او تعویز وکه او اعتماد په دم و تعویز وکه په الله باندې نه، نو له توکل څخه خلاص شو. لکه موږ دمم کوو او تعویزم کوو، خو زمونږ اعتماد دی په الله باندې وي چې الله رب العزت موږ ته شفا راکوي. دا یوه وسیله ده. همدارنګه درنو اوریدونکو د الله رب العزت ذکر کول هغه څه دي چې په دې باندې الله رب العزت موږ ته د جنت لاره آسانوي. امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د حضرت عبدالله بن شداد رضی الله تعالی عنه په روایت سره یو حدیث را نقل کړی. عبدالله بن شداد فرمایي چې د بنو عزره قبیلې 3 تنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت ته حاضر شول. بیا یې اسلام راوړه. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د دې خلکو د خوراک او څکاک بندوبست به څوک وکړي؟ حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه وفرمایل زه به د دوی د خوراک او څکاک بندوبست وکړم ای د الله رسوله. په دې توګه هغه 3 واړه له طلحه رضی الله تعالی عنه سره میلمانه شول. څو موده وروسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو لښکر ولیږه چې له دې 3 تنو څخه یو تن پکې و او هغه په جګړه کې شهید شو. بل ځل بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو لښکر واستوه چې له دې پاتې 2 کسانو څخه یوې پکې و، هغه هم په جګړه کې شهید شو. 3م تن په خپله بستره باندې وفات شو. حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه فرمایی ما په خوب کې دا 3 واړه ملګري په جنت کې ولیدل. هغه تن چې په خپله بستره وفات شوی و له ټولو څخه مخکې و، 2یم شهید شوی کس د هغه پسې و، او څوک چې لومړی شهید شوی و هغه له ټولو څخه وروسته و. زه له خپل خوب څخه لږ پریشانه شوم. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور ته ورغلم او خپل خوب می نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته بیان کړ. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل ته ولې له خپل خوب څخه تعجب کوې؟ د الله رب العزت په وړاندې له هغه مؤمن څخه هیڅوک هم غوره نه دی چې د اسلام په حالت کې بوډا شوی وي. له هغو 3 تنو څخه 3یم یې د خپل تسبیح، تکبیر او تحلیل په وجه د خپلو ملګرو مخکې دی. اگر که په خپله بستره باندې وفات شوی دی، خو د خپل ټول ژوند د الله په ذکر باندې تیر کړی، د خپل ژوند په تسبیح کې تیر کړی، د خپل ژوند په لا اله الا الله ویلو سره تیر کړی، نو ځکه په جنت کې د خپلو ملګرو نه دا مخکې دی. نو د الله رب العزت ذکر کول داسې څیز دی چې په هغه باندې الله رب العزت موږ ته د جنت لاره آسانوي.
طلحه رضی الله تعالی عنه له دې امله حیران و چې هغه دا ګمان کوه چې دا دواړه شهیدان په مرتبه کې برابر دي او یا دا چې لومړنی شهید به له دوهم شهید څخه غوره وي او دریم کس چې په بستره کې وفات شوی و هغه به له ټولو وروسته وي مګر خوب یې له دې ګمان خلاف و. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې وینا څخه د هغه چا فضیلت معلومیږي چې اوږد ژوند او نیک عملونه کړي وي او ژبه هر وخت د الله رب العزت په ذکر باندې لمده وي. الله رب العزت دې زموږ ژبې په خپل ذکر باندې لمدې وساتي تر څو چې زموږ رب زموږ او ستاسو نه راضي شي او الله رب العزت موږ ته د جنت لارې آسانه کړي. همدارنګه درنو اوریدونکو له ورونو او دوستانو سره ملاقات کول هغه څه دي چې په دې باندې الله رب العزت موږ ته د جنت لاره آسانوي. د حضرت انس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل کوم بنده چې د الله د رضا د ترلاسه کولو لپاره د خپل ورور او دوست ملاقات ته ورشي نو له آسمان څخه یو آواز کوونکی داسې آواز کوي نیکبختي دې نصیب او جنت دې مبارک شه او الله رب العزت هم د خپل عرش له پاسه فرمایي زما بنده زما د رضا د ترلاسه کولو لپاره له خپل ورور او دوست سره ملاقات وکه د هغه میلمستیا زما پر غاړه ده او زه به هغه ته د جنت څخه پر کم شي راضي نشم. ګورئ درنو اوریدونکو د الله رب العزت په دې لوی فضل او کرم لږ غور وکړئ او د الله رب العزت دې خبرې ته ځیر شئ چې الله فرمایي زما بنده زما د رضا د ترلاسه کولو لپاره ملاقات وکه او د هغه میلمستیا زما پر غاړه ده. آیا له دې څخه بله لویه میلمستیا پیدا کیږي؟ هیڅکله نه. بېشکه چې د الله رب العزت میلمستیا درنه او لویه ده. نو تاسې چې د خپل هر دوست ملاقات ته ورځئ د یو عالم ملاقات ته ورځئ د یو خپل ورور ملاقات ته ورځئ د ستاسې یوازینی هدف او یوازینی موخه دې د الله رب العزت رضا وي تر څو چې الله رب العزت د ستاسو نه راضي شي او الله رب العزت په جنت کې تاسو ته میلمستیا درکړي. همدارنګه د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل کله چې یو څوک د خپل ورور او دوست د ناروغي پوښتنه کوي یا د هغه ملاقات ته ورځي نو الله رب العزت ورته فرمایي نیکمرغي دې نصیب شه او ستا تګ دې مبارک وي او په جنت کې دې ځان ته کور هم جوړ که. نو د مسلمان ورور ملاقات کول د الله د رضا لپاره هغه څه دي چې په دې باندې الله رب العزت هغه ته د جنت لارې آسانوي. همدارنګه د ناروغ پوښتنه کول هغه څه دي چې په دې باندې الله رب العزت موږ ته د جنت لارې آسانوي. حضرت جابر رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل څوک چې د ناروغ پوښتنه کوي هغه د الله په رحمت کې لامبو وهي تر دې پورې چې کله هغه کینی نو د رحمت په دې سیند کې پاتې کیږي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې د ناروغ پوښتنې کوونکي ته د الله د رحمت او لوی اجر یادونه شوې ده. همدارنګه له حضرت علی کرم الله وجهه نه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل که مسلمان چې د سهار پر وخت د یو مسلمان ناروغ پوښتنه وکړي او یا زره ملائکې ورته تر ماښامه د بښنې او رحمت دعا کوي او که د ماښام پر وخت یې پوښتنه وکړي نو او یا زره ملائکې ورته تر سهاره د بښنې او رحمت دعا کوي او په جنت کې ورته تازه خرماوې ورکول کیږي. الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د ناروغ پوښتنه هم د الله رب العزت د رضا لپاره وکړو او د خپلو ورونو او دوستانو ملاقات هم د الله رب العزت د رضا لپاره وکړو تر څو چې زموږ رب زموږ او ستاسو نه راضي شي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. اسمانو ته ځي میلمه پر لامکان دی نازولی هاشمي نبي سلطان دی اسمانو ته ځي میلمه پر لامکان دی نازولی هاشمي نبي سلطان دی نازولی هاشمي نبي سلطان دی وعالمي
انسانیت لره رهبر وټولې د انس جنس د پیغمبر. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. له کبر، غلا او پور څخه خلاصېدل هم هغه څه دي چې په دې باندې الله رب العزت موږ ته د جنت لارې آسانوي. د حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل څوک چې په داسې حال کې عمري چې له دریو شیانو څخه خلاص وي هغه به جنت ته داخل شي. له کبر، د غنیمت په مال کې له غلا او له پور څخه. داسې وخت کې ورته مرګ راشي چې هغه کبر نه دی کړی، داسې وخت کې ورته مرګ راشي چې د چا نه غلا نه ده کړې، په داسې وخت کې ورته مرګ راشي چې د چا قرضداره نه وي، نو دې کس ته به الله رب العزت د جنت لارې آسانه کړي، الله به جنت ته داخل کړي. متکبر انسان خپل ځان پر حق خبره او بندگانو پورته بولي، د حق په اړه هیڅ نرمي نه ښیي او پر بندگانو هیڅ رحم نه کوي، او دا د دوزخیانو نښې دي. الله رب العزت دې موږ ټولو ته له دوزخ څخه پناه راکړي او جنت ته مو دې داخل کړي. بېشکه چې الله رب العزت کریم ذات دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې هم د پور په ادا کولو کې د سستی کولو رټنه راغلې، او دا چې انسان ته په کار نه ده چې د پور په ادا کولو کې سستی وکړي، او پور هم باید یوازې د اړتیا پر وخت واخیستل شي. همدارنګه درنو اوریدونکو د خپل مال په ساتنه کې مړه کیدل هغه څه دي چې په دې باندې الله رب العزت هغه انسان ته د جنت لاره آسانوي. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما څخه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل څوک چې د خپل مال د ساتنې پر وخت په ظلم سره ووژل شي د هغه لپاره جنت دی. من قتل دون ماله فهو شهید. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې وینا څخه مطلب دا دی چې کله یو څوک له تا څخه ستا مال اخلي او ته د خپل مال په دفاع کې ووژل شي نو ته شهید یې، لکه چې په یو بل حدیث کې هم دې خبرې ته اشاره شوې. له الله رب العزت څخه سوال کوو چې موږ او تاسې له ټولو ښکاره او پټو فتنو څخه وساتي، او الله رب العزت موږ ته د هغو اعمالو توفیق راکړي چې هغو باندې الله رب العزت زموږ ناراضي کیږي او الله رب العزت موږ پرې جنت ته داخلوي. همدارنګه درنو اوریدونکو تقوا هغه څه ده چې په دې باندې الله رب العزت موږ ته د جنت لاره آسانوي. تقوا له الله رب العزت څخه ویرې، په قرآن عمل کولو، پر لږ شي قناعت کولو او د آخرت لپاره تیاری کولو ته ویل کیږي. بله معنا یې دا ده چې د نیکو اعمالو په ترسره کولو او د بدو اعمالو په پرېښودلو د خپل ځان او الله ترمنځ یوه پرده رامنځته کړي، دې ته تقوا ویل کیږي. لکه چې الله رب العزت فرمایي ان المتقین فی جنات ونهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. الله رب العزت فرمایي چې متقیان به په باوري توګه په باغونو او ویالو کې وي، په رښتیني عزت ځای د ډیر مقتدر پاچا په وړاندې. حقیقت دا دی چې الله رب العزت د خپلو پرهیزګارو بندگانو لپاره جنت تیار کړی دی. الله رب العزت فرمایي وسارعوا الى مغفرة من ربکم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. پر هغه لاره په منډه منډه وځغلئ چې ستاسې د پروردګار د بخښنې او د هغه جنت خواته تللې ده چې هغه لکه د آسمانونو او ځمکې په شان پراخ دی او هغه له خدایه ویریدونکو خلکو لپاره تیار کړی شوی دی. نو الله رب العزت دې موږ ته تقوا نصیب کړي تر څو په دې تقوا باندې او د الله رب العزت نه په ویرې باندې الله رب العزت موږ ته د جنت لارې آسانه کړي. او که خدای مو کړه ژوند مو په غفلت کې تیر شي، د الله ویره زموږ په زړونو کې پرته نه وي، څه چې زموږ مخې ته راځي د حلال او د حرامو تفکیک او تمیز نه کوو، نو بیا د جنت لارې موږ ته نه آسانیږي. د الله رب العزت ځواب سخت دی، بیا به د جهنم په لارې باندې روان یو. همدارنګه درنو اوریدونکو ایمان او نیک عمل هغه څه دي چې په دې باندې الله رب العزت موږ ته د جنت لارې آسانوي.
د قرآن کریم په ډیرو ځایونو کې ایمان جنت ته د داخلېدو مهم سبب ښودل شوی دی. خو دا هم د یادونې وړ ده چې د تل لپاره له نیک عمل سره یو ځای ذکر شوی. چیرته چې ایمان دی هغه سره نیک عمل هم ذکر دی. له همدې امله په قرآن کې به داسې ځای ونه مومئ چې ایمان پکې جنت ته د داخلېدو سبب ښودل شوی وي او نیک عمل ورسره په څنګ کې یاد شوی نه وي. د نیکو اعمالو دروازې پراخې او لویې دي او د لوی ثواب د ترلاسه کولو لارې هم ډیرې دي چې شمیر یوازې الله ته معلوم دی. الله رب العزت فرمایي والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنة هم فیها خالدون. کم خلک چې ایمان راوړي او نیک عملونه وکړي هغوی جنتیان دي او په جنت کې به هغوی تل اوسیږي. همدارنګه الله رب العزت فرمایي ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. البته کومو کسانو چې ایمان راوړ او ښه عملونه یې وکړل د هغوی میلمستون به د فردوس باغونه وي. نو الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. الله رب العزت دې موږ ته تقوا نصیب کړي تر څو چې په دې باندې الله رب العزت موږ ته د جنت لارې اسانه کړي او الله موږ جنت ته داخل کړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. نازولی هاشمی نبی سلطان دی، نازولی هاشمی نبی سلطان